او 14 علامه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا بیان کړې ده واتخذت المعازف زما په امت کې معازف زیات سي. معازف مانا د سروز شیان، معازف مانا رباب، معازف مانا سروز، او معازف مانا د لهو لعب. او دغه شان چې سړی باندې عبس راځي، که هغه د پتو په شکل، که هغه د کرمبورډ په شکل، که هغه د سروز په شکل، او که هغه د ګانو بجانو په شکل، او که هغه د ربابو د میلو تماشو په شکل، چې زما امت کې دا شیان ډیر سي، نو بیا خو به زما امت باندې تباهي او هلاکت راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د امت د فتنو غالبا 14 علامه بیان کړې ده. ډیر خلک د دې سره عادي، که د په ټلیفون کې، که د په کور په ټي وي کې، که د په ټیپ کې، که د په پیته کې، د دې شانو سره د عادت جوړ شوی. کله کله چې هغې غریب ته وایي چې سړی دا خو ډېره بدترین نه ګناه ده. قرآن کریم وایي من الناس من یشتري لهو الحدیث، چې د قرآن کریم د تلاوت بجای ته ګانې بجانې اوري. نو دی ډېر ځله وایي یاره مولوي صاحب دا به دومره ګناه نه وي. زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټولې زمانې صادق او مصدوق انسان دی. د هغې په خبره کې درواغ نه راځي. هغې وایي چې کم سړی سروزونه اوري، د قیامت په میدان کې د جهنم ویلې صرف د هغې په غوږونو کې څڅول کېږي. اوس د قیامت په میدان کې ویلې صرف په غوږو کې څڅېدل، که دا سړي ته سپکه ګناه، سپکه سزا ور معلومیږي، نو بیا خو دا ښکاره خبره ده چې سروزونه اورېدل هم سپک ګناه ده. او که هغه ګناه ته، هغه سزا ته سړی په سپک نظر نسی کتلی، نو بیا دا سپکه ګناه نه ده، بلکې دا بدترینه ګناه ده. یو سړی به سروز اوري، الله تعالی پر ټولو امت توره تیاره راولي. او دغه د امت چې څومره مشکلات امت انسانان برداشتوي، د دې ټولو سزا به په قیامت کې دغه سړي تور کول کېږي چې د کم چا د ګناه په خاطر الله تعالی د امت په مشکلاتو کې اچولی دی. بیا به د دې امت د مشکلاتو سزا هم دې سړي تور کول کېږي چې ټولو امت ستا د عمل په خاطر باندې په مشکلاتو کې واقع وي. شیطان چې کله الله تعالی د درباره سره مردود کوي، نو شیطان د الله تعالی په حضور کې خواست وکړي الله زما کتاب بسوکي، قرآن خو زما سپاته سو، قرآن خو زما د پر آسمانی کتاب نه دی، ما ته آسمانی کتاب راک، ما ته کتاب راک. نو الله تعالی ورته ستا کتاب علم النجوم وی الله زما اذان بسوکي، الله تعالی ورته ستا اذان به دغه ګانې او بجانې او سروزونو او غزلي وی الله زما موزن بسوکي چې اذان بسوکي، ورته ستا موزن به دغه ګانې او بجانې سروزونو او بدلې غږونکی وی الله زما مقتدیان به څوکي چې په ما پسې لمونځ کوي، ورته ستا مقتدیان به هغه څوکي چې هغې ګانې او بجانې او غزلو او سروزو ته ناست خلک، د دې اورېدونکي خلک، دا به ستا مقتدیان. نو شیطان امام دی او موزن ګانې بجانې او ویونکی دی، او کتاب علم النجوم دی، او د دې مقتدیان هغه خلک دي چې هغې دغه شیان اوري او د دغه اعمالو عادت یې ځان له جوړ کړی دی. او دا قانون دی چې امام په کوم ځای کې مقتدي به هلته ورسره وي. نو شیطان خو په جهنم کې دی، الله تعالی د انسانانو وساتي هسې نه چې د دې بدې عملی په خاطر الله تعالی انسان د شیطان سره یو ځای جهنم ته ونه غورځوي. په ابتدا د اسلام کې لا پر دې باندې لږ خبره وه چې د واده په زمانه باندې لږ دریا ټکول او د عامو ماشومانو دپاره، لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هم څه پیښې سوي دي، نو بعضې خلک د دې په خاطر باندې څه دلیل پیښوي، یاره لږ دریا ټکول یا ډول ټکول یا واده یا اطلاع. یو زه دا وایم چې هلته دریا او ډول هغه د دې یو خو هغه چې ټکولی هغه ماشومانو، دویم ډول ټکول صرف د دې دپاره چې د دې واده اطلاع او د دې نکاح اطلاع په دې علاقه کې سره پیلاو سي، د دې دپاره نه چې پر هغې باندې سر خلک اتڼونه کوي، پر هغې باندې خلک غزلې وایي، پر هغې باندې خلک فواحش کوي. بلکې که تاسو عمدة القاری وګورئ، د بخاري شریف شرح ده، هغې 18 فیصله پر دې باندې کړې ده چې د غزوه خیبر او د حدیبیې څخه مخکې د دې شان وجود په دې امت کې وو، د دې څخه وروسته دا بالکل منسوخه دي. اوس په یو شکل باندې جواز نشته، نه د نکاح په خاطر، نه د اطلاع په خاطر، نه د سروس په خاطر، نه د اتڼ په خاطر، په یو شکل باندې اوس جایز نه دي، بلکې دا د امت څخه د غزوه خیبر او د صلح حدیبیې څخه وروسته منسوخه ګرځېدلې دي. صراط الاسلام اداره